علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې اچار گوشت تیارو او دا به موږ چکن نه تیارو. نو اچار گوشت تیارولو دپاره به اول موږ یو مسله تیاره کړو. دې مسلې کې به موږ ټول هغه شیزونه واچوو کوم چې موږ اچار جوړولو ټایم کې استعمالوو. نو مسله به موږ تاسو ته وښیو چې مسلې کې کوم کوم شیزونه پکار دي. دنیا او زیره موږ غټه غټه ټکولې ده یا ګراینډر کې واچوئ. بس یو منټ دپاره یې ګراینډ کړئ چې تاسو ته کتلی شي د دې ټیکسچر کې داسې وي. کلونجي او فینیګریک سیډز یا میتھی دانې سپیر کړئ. چاټ مساله، ګرمه مساله، کورکمن پاوډر، کاږه یا سونف او سره وچ مرچ دا موږ ټوسټ کړل چې دې کې کومه نمي وي هغه ختمه شي. اوس به دا موږ ګراینډ کوو. امچور پاوډر او مالګه. نو اوس به موږ یو ګراینډر کې سره مرچ واچو، ورسره به کاږه هم واچو او دا به هم موږ ډېر زیات نه ګراینډ کوو، لکه فاین پاوډر به دې نه جوړو. دا به داسې لږ روغ وي. کلونجي او میتھی دانې او سپیر کړئ دا به هم موږ په دې کې واچو. نو اوس تاسو ته کتلی شي دا نور خو ټول پاوډر دي، د دې ګراینډ کولو موږ ته دوباره ضرورت نشته. که تاسو سره دا شیزونه ثابت وي نو بیا ټیک کړه، تاسو یې بیا مکسر کې واچوئ او ګراینډ یې کړئ. نو دا به موږ ګراینډ کړو بیا تاسو ته وښیو. نو مسله زموږ تیاره ده. نو دا مسله موږ اوس ګراینډر کې یو ساعت لا ګراینډ کړله. اوس به موږ دې کې دا نورې مسلې ټولې واچوو. بس یو سور مرچ پاوډر چې کوم دي هغه موږ لا نه دي راخیستي، هغه به موږ تاسو ته مخ ته وښایو. اوس به موږ دا ټولې مسالې ډېرې ښې طریقې سره مکس کړو. نو یو کسې کې به موږ چکن پیسز واچو. دې کې چې کوم ایکسټرا اوبه دي دا به ترې اف وکړو. نو اوس به موږ چکن میرینیټ کوو. میرینیټ کولو دپاره به دلته موږ مساله تیاره کړو. تقریبا یو کپ موږ دلته ماستر اخیستې دي. مستو کې به اوس موږ دا چې کوم موږ مساله تیاره کړې ده دا به پکې واچو. دا به اوس موږ مستو کې مکس کړو، یعنی مساله او ماسته به موږ ډېر ښه مکس کړو. دا یو مزدار چټني شان جوړه شوله. چکن باندې به واچو چې چکن دې کې ډېر ښه میرینیټ شي. لږ اویل به هم پکې واچو. اوس دا ستاسو خوښه ده چې نیمه ګنټې لی میرینیټ کوئ که پوره ورځ یې میرینیټ کړئ نو ذایقه به یې بیا زیاته مزداره شي. نو ډیپینډ کوي چې تاسو سره څومره وخت دی او ستاسو چکن فرج کې به بیا کېدی چې کله میرینیشن وکړئ. لږ اویل به په دې باندې واچو. دلته موږ اوږه او ادرک کټ کړي دي دا به هم په دې کې واچو. نو اوس به موږ دا یو سایډ ته کېږدو. نو چکن خو میرینیټ شو. اوس موږ دلته داسې مرچکي راخیستې دي، داسې رقم مرچکي چې کوم ترخه زیات نه وي او داسې جوړ وي چې هغې کې انف سپیس وي چې موږ دې کې فلنګ واچو. نو تاسو ته کتلی شي هماغه بال کې موږ دلته نیمبو رس اچو. دا یو موږ سټفنګ تیارو چلیز کې اچولو دپاره. دې کې به اوس موږ دا مساله اچار والا کومه چې موږ جوړه کړې وه دا به په دې کې واچو. نو دا به اوس موږ مکس کړو چې نیمبو رس او مسالې مکس شي. نو شین مرچکې موږ راواخیستلو. اوس به موږ دې باندې داسې یو کټ ولګوو برنه او دې کې دننه چې کوم تخم دی که دا تریخ نه وي او تاسو خوړلی شئ دومره برداشت کولی شئ نو بیا ټیک ده دې باندې برنه واچوئ. خو که تاسو ته ښه نه لګي نو دا دې وباسئ او چې بالکل صفا شي. لکه دلته موږ یو صفا کړی دی داسې دې نه موږ ډېر دغه کړي دي او چې کوم پاتې دا به ترې اوس وباسو. نو بیا به دې کې موږ سټفنګ وکړو د مسالې. نو دا خلی شو تخم نه. اوس به موږ دې کې مساله واچو او بس دا به اوس یو سایډ ته کېږدو او دې نه موږ تخم نه وباسو، همداسې یې جوړو. نو چکن زموږ میرینیټ شولو او چلی سټفنګ هم تیار شولو.
نو اوس به موږ یو لوښي کې تیل راوالو او دې کې به موږ پیاز واچو. نو پیاز زموږ لږ رنګ بدل کړلو. اوس به موږ دې کې ټماټر پیوري واچو. یو غټ ټماټر موږ بلینډ کړو. لږ ساس موږ ټماټر هم په دې کې پوخ کړو. نو اوس به موږ دې کې چکن چې کوم موږ میرینیټ کړی دی هغه به دې کې واچو. نو اوس به موږ یو ساعت له دې باندې سر کېږدو چې دا دم باندې پوخ شي. نو په دې به اوس موږ سر کېږدو او لږ ساعت له به دا پوخ. نو چکن موږ لږ ساعت داسې پوخ کړلو سر ورباندې بند و. که اوس تاسو غواړئ نو دې کې لږ سره مرچ پاوډر اچولی شئ. دا ستاسو خپله خوښه ده. نو موږ به پکې لږ واچو او ورسره به موږ دلته چې کوم موږ چili سټف کړي وو هغه به موږ کېږدو. د پلاو طرف یې بره کېږدی چې دا دغه نه شي مساله خلاصه نه شي په چکن کې. اوس به بیا موږ د دې سر لږ ساعت له بند کړو چې زموږ چلیز هم پخه شي. نو که ستاسو زموږ نننۍ دا ویډیو خوښېږي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.